د جمعې لمونځ درته نه درځي چې په کوم ډول کېږي. په دې ویډیو کې درته مکمله طریقه ښایم چې تر څو ژوندی یم د اسلام هره موضوع به درته په ښکاره ډول نشرومه. ما ته هم دعاګانې وکړئ. اول دا مبارک حدیث واورئ. رسول الله مبارک فرمایي کوم انسان چې اوله جمعه دومه جمعه لمونځ ونه کړي او په درېیمه جمعه لمونځ ونه کړي د دغه انسان په ایمان کې شک دی. الله اکبر. ځوانانو د جمعې لمونځ وکړئ، ډیر مهم لمونځ ده. که دغه نور لمونځونو کې قضایي کوي خو د جمعې لمونځ حتما وکړئ. بس ځکه چې رسول الله مبارک فرمایي څوک چې په اوله او په دومه په درېیمه جمعه لمونځ ونه کړي د انسان په ایمان کې شک دی. څومره غټه ګناه ده. الله اکبر. چې ته کافر له دنیا لاړ سې، یعنی په ایمان کې د شک وي. الله اکبر. د جمعې د لمانځه طریقه اول چې دا 4 رکعاته سنت ویل کیږي په دغه ورځ او ډک ویل کیږي. د جمعې په ورځ 4 رکعاته سنت ویل کیږي او ډک ویل کیږي. بیا چې دا باید موږ خطبې ته مخکې ځان ورسو، ځکه چې که چېرته خطبې ته مو ناوخته ځان ورسو ملایکې خپل کتابونه بندوي او پاس اسمان ته خیزي. زمونږ او تاسو هغه کوم اعمال مو چې د جمعې په ورځ کړي وي ثواب او اجر به په عملنامه کې ونه لیکل شي او ملایکې به له موږ نه لاړ شي اسمان ته. باید خطبې ته ځان وخته ورسو تر څو ملایکې زموږ اعمال ولیکي په عملنامه کې. بیا امام پسې 2 رکعاته دغه لمونځ چې دا فرض ده، دا فرض ویل کیږي امام پسې. بیا چې دا وروسته 4 رکعاته ویل کیږي دا سنت دي او دا هم ډک ویل کیږي د جمعې په ورځ. بیا وروسته 2 رکعاته دي په اخره کې دا هم سنت دي د جمعې په ورځ او ډک ویل کیږي. او په عادي ورځو کې چې دا د 10 رکعاته اول 4 رکعاته سنت ویل کیږي ډک دي. بیا امام پسې چې لمونځ کې هم تنای چې کې بیا دغه 4 رکعاته فرض دي، اول 2 رکعاته ډک ویل کیږي، دوهم 2 رکعاته خالی ویل کیږي. بیا وروسته 2 رکعاته چې پاتې کیږي دا هم سنت دي او هم ډک ویل کیږي. دا د جمعې د لمانځه طریقه. ځوانانو او زما خویندو لمونځ وکړئ، رب العالمین ته سر په سجده شئ. دنیا فانی ده. بیا چې کله له دې دنیا نه لاړ شو په قبر کې به بیا ډېر ارمانونه وکړو، ډېر به پښیمانه شو، خو وخت به له موږ نه تېر وي. دا ویډیو د ثواب په خاطر له نورو دوستانو خپلو ملګرو سره او نورو ځوانانو سره شریک کړئ، ځکه چې د جمعې د لمونځ طریقه ده او ډېرو ځوانانو ته د جمعې د لمونځ طریقه نه ده زده، نو د ثواب په خاطر یې مخکې شیر کړئ او زموږ صفحه در سره تعقیب کړئ. د نورو اسلامي معلوماتو لپاره موږ در سره وڅارئ. مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.